السلام علیکم امید کوم تاسو ټول به خاص تیر تاسو بهترینه فارموله زده کوم دا بیسیک فارموله دا ډیر په کار راځي ډیر کسان دا فارموله په اسانه نشي کولای نو زه به تاسو په اسانه طریقې سره زده کوم په دې طریقې سره استعمالېږي یا د سیم استعمالېږي مثال دا یو واخله دا سیم او دا پلس دا ګرام پلس صحیح شو د سیم کېږي یا ته د سې کاسې د سیم کېږي او دې باندې وخت لږ زیات لګېږي نو په اسان طریقه بهتر ده رسېدې لپاره SUM سم او دا ټول واخله جمع کړه د سر بیت بریکټ پلس دغه پیسې راغلي دلته موږ سره 0 روپۍ دي دا به موږ دینه 400 روپۍ ته لري صحیح شو دا وځه کو 0 روپۍ د ماینس نشان او 400 روپۍ پاتې سره شپږ سو روپۍ کدی باندې موږ نور کارم پکې کو مثال کې تور پر 300 نه په سل بیا په سر بیا وختلې کوم سره د مثال کې تور پر 200 روپۍ کو 400 300 پته کېږي دلته مثال بل کار موږ د څه کو سبب یو نیم سل په یو شی دا موږ وایي سره یو نیم سل په باندې یو کاپي دا لس کاپي نه 200 روپۍ کېږي نو دا 300 روپۍ دا کاپي په اویا روپۍ باندې ولستانه سو جوړیږي 200 روپۍ باندې دلته موږ سره تقریبا 1500 روپۍ دي او موږ وایي چې دا په دوه کسانو باندې تقسیم شي 15 کسانو باندې تقسیم شي سوري 1500 روپۍ دي په 15 کسانو باندې تقسیم شي 100 روپۍ جوړیږي 300 روپۍ صحیح شو او دلته موږ باندې بل کار کو پرسنټیج باندې پرسنټیج څنګه راځي نو دلته ودا دا وخو او دا راغله پرسنټیج صحیح شو د کې ایوریج به موږ دې معلومو دي پیسو د لپاره AVER ایوریج څنګه وخه دې تری وړ به ایوریج موږ ته معلوم سي صحیح شو ډیر څه دی ایوریج دا د کې موږ د غټ ډیټا به سره جوړې نو موږ ته وایي چې د غټ نه غټ سیلري یو کا سره واسه 100 روپۍ دي نو لپاره اسانه فارموله دا MAX وخه مکس په دې کې ولټو کمپیوټر غټ الفاظ دا وی په دې ټولو کې څه سر د غسل نمبر غټې دي بل فارموله د موږ سره دا دلته MIN بکو MIN دینه بعد د کې وایي چې وړي نه وړ فارموله پیدا کی وړي نه وړي الفاظ به موږ پیدا شي نو دا وایي چې پر په نشان کې وړي نه وړ څه تا شل دا امید کوم چې تاسو به دا فارموله خوښ شوي خپل دوستانو